کوم څوک د جمعې لمونځ بېله عذره قضا کې پرېږدي په حدیث شریف کې راځي وایي دغه کس چې دی هغه منافق دغه کس منافق دی. بل حدیث شریف کې راځي وایي کوم انسان چې 3 جمعې پرله پسې قضا کې نه وکړي وایي الله به د په زړه باندې د نفاق مهر ورلګوي. صحیح سلو. او بل حدیث شریف کې راځي وایي کوم انسان چې د جمعې لمونځ پرله پسې قضا کې 3 جمعې وای دا داسې دی چې دا کس اسلام شاته پرېښاوی اسلام یې شاته پرېښاوی. نو د جمعې لمونځ باید په پایبندۍ سره وکړو او د دې لپاره وختي تیاری وکړو. د جمعې لمونځ کې ډېر غټ فضیلت دی ډېر دعاګانې د جمعې په مانځه کې قبلیږي تاسې ضرور د جمعې لمونځ کې ځان شاملوئ. البته مسافر چې دی هغه باندې د جمعې لمونځ فرض نه دی. مسافر هغه مسافر چې هغه 78 کیلومتره د خپلې آبادۍ نه واخوا ته سفر کړی وي نو که چیرې دی په یو ښار کې وي د جمعې لمونځ ته دی فارغ وي چې د جمعې لمونځ وکړي نو افضله خبره دا ښه خبره دا ده چې دی هم د جمعې لمونځ وکړي کنې پر مسافر باندې د جمعې لمونځ فرض نه دی. خو هغه کسان چې هغه وایي چې زموږ په داسې ځای کې اوسېږو چې هلته د جمعې لمونځ شته نه یا د جمعې لمونځ چې دی کوم ځای چې کېږي هغه موږ څخه ډېر لرې دی زموږ په دې کلي کې زموږ په دې ښار کې چې د جمعې لمونځ نه کېږي نو هغه کسان لپاره دا مسله ده چې هغه کسان باندې هم د جمعې لمونځ فرض نه دی. په دې خلکو باندې هم هېڅ ګناه نشته.